استغفر الله. د سخي لالا په نوم یو کس چې په کوټه کې د سخي لالا په نوم هوټل هم لري، څو ورځې مخکې زموږ او ستاسو د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې وه. ملګرو، د سخي لالا د ګستاخي ویډیو داسې وه چې دی له خپل کور څخه د هوټل په طرف روان و. په لاره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې وه. بل ملګري یې ورڅخه ویډیو جوړه کړې وه، بیا یې هغه ویډیو په سوشل میډیا اپلوډ کړه چې بیا هغه ویډیو په سوشل میډیا ډیره تیزه خپره شوه او د کویټې ټول خلک د ده په نیولو پسې راووتل. کله چې د دغه ګستاخ په خلاف د کویټې عوام راووتل، د کویټې په ښار کې ډیر غټ شور جوړ شو او غټه غوغا ترې جوړه شوه. په دې دوران کې دغه ګستاخ یو معافینامه ولیکله او بخښنه یې غوښتله او پولیس هم د خلکو له شور څخه مجبوره شول. دغه ګستاخ یې ونیول او د کویټې د خروټ آباد په تاڼه کې یې بند کړ. خو بیا هم د کویټې د خلکو شور ونه درېدل او غوښتل یې چې د خروټ آباد تاڼې ته په زور زبردستي ورننوځي او دغه ګستاخ راوباسي او سریعام یې ختم کړي. په دې دوران کې یو پولیس د سید خان په نوم چې دغه ګستاخ یې د خروټ آباد د تاڼې په حوالات کې دننه ختم کو. ملګرو، اوس یوه ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته ګردش کوي چې پکې ویل کیږي چې د هغه ګستاخ له قبر څخه ډیر وحشتناک او ډارونکي اوازونه راوځي او د سیمې خلک د دغو اوازونو څخه ډیر زیات په تنګ راغلي دي او حکومت ته یې شکایت کړی دی چې د ده مړی دې له دې ځای څخه وایستل شي، ځکه چې موږ ډیر زیات ورڅخه په تنګ یو.